سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. د فرانسوي ژبې د سومي وایل توري یعنی نیمه غږ لرونکي توري او او سیرکمفلکس چې په خپله د غږ ورکوي. د مثال په ډول کیوب مکعب یا څلورکونجه ته ویل کیږي. مور تورو توتانو ته ویل کیږي. او ای د وی غږ ورکوي وی. د مثال په ډول نوی شپې ته ویل کیږي. بغوی شورماشور یا سر و صدا ته ویل کیږي. او ای د وا غږ ورکوي وا. د مثال په ډول نواغ تور ته ویل کیږي. موا سواغ ماښام ته ویل کیږي. او د یې تلفظ او غږ لپاره په فرانسوي ژبه کې په څو مختلفو ډولونو لیکل کیږي چې یو پکې خپله ایګریک دی، لکه څنګه چې ایګریک مخکې له غږ لرونکو تورو څخه او دلته له بې غږه تورو څخه دی. د مثال په ډول کریون پنسل ته ویل کیږي. ای دوزل ای دوزل ای دوزل ای دوزل او ای دوزل. دا ټول د یې غږ ورکوي یې. د مثال په ډول فی جلۍ ته ویل کیږي. آی اوږې ته ویل کیږي. پای پیپ یا د غنمو ډنډر ته ویل کیږي، یا هغه پیپ چې په هغه سره نوشابه یا جوس کل کیږي. سولی لمر ته ویل کیږي. وی زوړ یا سپینګیري ته ویل کیږي. فوی پاڼې ته ویل کیږي. فونوي رازیانه یا بادیانو ته ویل کیږي. ګرانوي چونګښې ته ویل کیږي.